نحمده و نصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امین ببرگزایم د دغه ویډیو پنځولو لپاره تاسو په چوپړ کې یم. څرنګه چې په تیر اپلوډ شوی ویډیو کې په تیر 20 کلن قضایي دور کې مو لومړی راز د اداري فساد چې د فاسد دعوی بنسټ ایښودل په ابتدایي محاکمو کې وو تاسو ته مو په تصویر کې راوست او اکثره دعوی چې فاسد به وي په ډېرې بې پروایۍ سره به په دوران کې شوي او کلونه به دوران یې دوام وموند او یا به هم په غیر عادلانه پریکړې منتج شوې او دا مو پکې څرګنده کړه چې اکثره مواردو کې ابتدایي اعتراضاتو ته په کتو محکمې به قضیې ته د رسیدګۍ د صلاحیت نشتون باوجود قضیې ته به یې رسیدګي پای کړه یا به هم مدعی یا مدعی علیه به د دعوی صلاحیت او اهلیت نه درلود لیکن د ابتدایي محکمې له لوري به غیر شرعي او غیر قانوني کاذب اهلیت او صلاحیت ورکړل شو او دعوا به په دوران کې شوه او یا به هم داسې دعوی په محاکمو کې اقامه شوې چې محتمل الثبوت به نه وي په دې معنا چې مدعی به چې د کوم شي دعوا وکړه هغه به د عقل عرف او عادت له مخې د ثبوت وړ نه وه لیکن د ابتدایي محاکمې قضاتو به هغه په پوره بېکفایتۍ سره صورتحال ته داخلې او په دوران کې به یې کړې یا به هم مدعی علیه د مندرجه دعوا یا اقامه شوې دعوا اصلا متوجه نه وه او بیا همدغه دعوی چې مدعی علیه به نامعلوم او مبهم و نه یوازې به د زمان تر مرور لاندې راتلې بلکې کلونه به په دوران کې وي او په همدې توګه نور موارد هم نو د دوهم راسپړلو لپاره ویلی شو چې که دعوا صحیح وي او که فاسده له ابتدایه محکمې څخه خپل دوران پیلوي نو د دعوی په پیل کې مدعی سره له مشورې وروسته د بیلګې په توګه د نادرشاه کوټ ابتدایه محکمه مدعی علیه اظهاروي او مدعی ته چې دعوه کوونکی وي د یو لړ تشریفات او اواداتو څخه وروسته د مدني محکمو د اصولو د قانون د 40مې مادې پر اساس په 15 ورځو کې د صورت دعوی د ترتیب کولو وړاندیز کوي او محکمې ته د مدعی له لوري د صورت دعوی له رسیدو وروسته د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ابتدایه محکمې له لوري مدعی علیه په 15 ورځو کې د صورت دعوی په دفع یا ځوابولو باندې مکلفوي چې بیا د نادرشاه کوټ ابتدایه محکمې نوموړی قاضي د دواړو لوریو څخه د صورت دعوی او دفع دعوی له تسلیمېدو وروسته دعوی ته رسیدګي کوي او د یو لړ تشریفات او مقرراتو څخه وروسته د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې له لوري د فیصلې لپاره ورځ تعینېږي او مدعی او مدعی علیه دواړه حاضریږي اوس هغه مرحلې ته راورسېدو چې دوهم راز د فساد څرګندېږي کله چې قاضي د محکمې په فساد ککړ وي نو په خپل نفس باندې تسلط یې له لاسه ورکړی وي او کله چې مدعی علیه احساس او درک چې د قاضي فیصله ان الحکم الا لله نه ده او پریکړه د انساني قواو او مراجعو د سیطرې او تسلط لاندې ښکاري نو په دې وخت کې که چیرې مدعی علیه د مدني محاکمو د اصولو قانون د 15مې او 1مې او 18مې مادې پر اساس د قاضي د ردولو غوښتنه وکړي په دې معنا چې قاضي صاحب څخه په ډېر درنښت په رسمي بڼه غوښتنه وکړي چې تاسو زما دپاره پریکړه مه کوئ او بلې محکمې ته زما قضیه ولیږئ نو په قاضي صاحب باندې خوله ماتېږي او بېاعتنایي څرګندوي او د خپلې فیصلې په کولو ټینګار کوي دا ځکه چې د نوموړي قاضي له لوري اقامه شوي فاسد دعوې لیږل بلې محکمې ته دا به د نوموړي قاضي لپاره لږ څه د شرم ځای وي نو دا و دوهم راز د فساد چې په ابتدایه محاکمو کې ډیری قضاتو فاسد دعوې به اقامه کړي او بیا به اقامه شوي فاسدو دعوو باندې د فیصلې کولو ټینګار کولو نو دا ډول قاضیانو پریکړې قطعا ان الحکم الا لله نشي کېدی په دې معنا چې دا ډول فیصلې د انساني قواو او مراجعو د سیطرې او تسلط نه پاکې نه وي او دا هغه وخت پیښیږي چې د محکمې قاضي په خپل نفس باندې مسلط نه وي آیا تاسو له داسې موارد سره مخ شوي یاست
چې د قاضي د ردولو او بل محکمې ته مو د قضیې لیږلو غوښتنه ورنه کړې وي، خو قاضي پر خپلې فیصلې کولو ټینګار کړی وي. زموږ سره یې په لاندې کمنټ کې شریک کړئ، او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. په قضا کې د نورو رازونو بربنډولو لپاره زموږ چینل سبسکرایبول مه هېروئ، تر څو راتلونکي ویډیوګانې پر وخت تر تاسو در ورسیږي، ځکه دا ډول ښوونیزې ویډیوګانې عدالت ته لاسرسي لپاره ډیره مؤثره لار ده. دغه ښوونیزې ویډیوګانې به په ټولنه کې د مجازاتو څخه د معافیت د فرهنګ په تغییر او له بربریت او بې قانونۍ څخه د یوې قانوني ټولنې د رامنځته کولو په لار کې مؤثره لار وي. تر بیا مو په الله سپارم.